بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحدكم منكم إلى شيء حتى أكون ندونه، إلى آخر الحديث. حضرت انس رضی اللہ عنہ مبارک نے روایت دے فرمائی: انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه حتى سبقوا المشرکین الى بدر. یعنی ورسید رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا غی ملگری یعنی بدر مقام تا دا مشرکینو نمخ کی. وجاء المشركون فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اورال المشرکین رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې لا یقدمن احدکم منکم الی شیء، تاسو کې د څوک هم سشیز نه نور وړاندې کیږي، یعنی سشیز ته یو قسم تاسو نه وړاندې کیږي، حتی اكون ندونه، تر څو چې زمخ کې شوی نه یم، یعنی تر څو چې زمخ کې شوی نه یم نو تاسو به نمخ کې کیږئ. فدنا المشركون فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قوموا الى جنة. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته ورنږدې شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قوموا الى جنة، یعنی پاسېږئ الى جنة، یعنی جنت طرف ته، یعنی هغې جنت طرف ته ورپاسئ. عرضها السماوات والارض، چې هغه پلنوالی د ځمکو او د اسمانونو پلنوالی په اندازه دی، یعنی عرضها السماوات والارض، چې پلنوالی د هغې السماوات والارض دی، یعنی د دې چې منځ کې کم خلا ده دومره دی د هغې پلنوالی. قال راوي فرمایي دلته چې یقول عمیر بن حمام الانصاري رضی الله عنه، یا رسول الله، چې دلته عمیر ابن حمام انصاری رضی الله فرمایي اې د الله پیغمبره، جنت عرضها السماوات والارض، داسې جنت چې پلنوالی د ځمکو د اسمانونو پلنوالی برابر دی. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نعم او. قال بخن هغه وی چې واه واه دا. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما يحملك على قولك بخن، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا ولی واه واه وکړل. قال هغه ورته وفرمایل چې لا والله یا رسول الله الا رجا نكون من اهلها، په الله قسم اې د الله پیغمبره صرف د دې وجې نه مې یعنی دا واه واه وویل چې زما امید دی چې زه د دې نشم. وجاء ان اكون من اهلها، یعنی رجاء امید. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې فانك من اهلها، یعنی ته د دې اهلی د دوی نه، یعنی ته به شهید کیږي، تا ته به شهادت حاصلیږي. فاخرج تمرات من قرنه، هغه چې و هغه د خپل چې کوم هغه کجوري و هغه یې ویستل، او فجعل یاکل منهن، د هغې نه یې خوړلې. ثم قال، بیا یې ویلي چې لئن انا حییت حتی آکل تمرات هذه، بیا یې ویلي چې زه به تر دې ژوندی یم، تر دې چې زه به دا کجوري خورم. انها لحیات طویله، دا خو ډېر زمانه ده، یعنی ډېر وخت دی. فرما بما کان معه من التبع، چې سو هغه ورسره هغه وی غورځول. ثم قاتلهم، او کافرانو سره مقابله وکړه، جهاد یې وکړو، حتی قتل، تر دې چې دا مبارک شهید شو. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة نشاب، یعنی قاف او را باندې فتحه ده، یعنی کم تیر وو د تیرونو هغه تیلی وه، په هغه کې دغه کجوري وو. نو چې کله دا پته ولګېده چې زه خو به جنت ته ځم، نو هغه کجوري هم پرېښوده، تیلی هم ویشتله، تر دې چې هغه مبارک چېرته لاړو، بس لاړو جهاد طرف ته، تر دې چې مبارک څه شی شو، هغه شهید شو. نو ګورئ دلته دغه لفظ رالی چې قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض، یعنی پاسئ جنت طرف ته، یعنی کم پلنوالی چې د اسمان د ځمکې پلنوالی برابر دی. یعنی دواړه چې یو ځای کړی شي نو د دې دواړو مجموعه، یعنی د جنت پلنوالی دی اوږدوالی پته نه لګي. او بیا ګورئ دلته وی چې کم یو شي زه ته په واوا باندې مجبور کی، ما يحملك على قولك بخن. نو هغه ویلې چې ما په دې دا خبره وکړه، په دې باندې ما خبره وکړه چې یعنی تاسو د جنت زیری ورکو نو د خوشحالۍ د وجې نه، نو خوشحالۍ د وجې نه دغه خبره دې وکړه.
نو بهرحال صحابه کرامو ایمانونو ته د چا ایمان رسیخو همدا کرنګي بل روایت وعنه قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار. دام دا انس رضی الله عنه روایت دی قال فرمای جاء ناس الى النبي صلی الله علیه وسلم یعنی سخلق رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراغلل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یوسو ان بعث معنا رجالا یعنی موږ سره څه کسان ولېګا يعلمون القرآن والسنة قرآن وحديث را تخي فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم أغي سره د انصارنا اویا کسانو لګل يقال لهم القرى اغي ته د قرآن پاک قاریان ویل شو فيهم خالي حرام باغي کی زما ماما حضرت حرام هم يقرؤون القرآن دی بقرآن لستلو ويتدارسون بالليل يتعلمون د شپې به یعنی یو بل ته به تیرولو وكانوا بالنهار او دورزي به يجيئون بالماء يعني وببي راوړل فيضعونه في المسجد په جمعات کې به کې خودلي يعني دوی چې دا کارونه فيحتطبون او دوی چې دوی باغ لرګي هغه راټولول يعني لرګي به راوړل فيبيعونه هغه به خرڅول ويشترون به الطعام هغه پیسو باندې به طعام اغسلوا لاهل الصفه اهل الصفه د پاره هم د کرنګي وللفقراء د فقراء د پاره دوی به دا کارو. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوه قبل أن يبلغوا المكان. النبي أكرم صلى الله عليه وسلم يعني دا کسان ولېګل فعرضوا لهم نو دغه چې دی دا ولېګل نو فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان يعني د خپل ځای رسیدو لنه مخکې چې دی څه شو دی شهیدان شو د ځای رسیدونه مخکې دی څه شو هغه شهیدان شو. فقالوا نو بیا کله چې دوی یعنی قتلول نو هغه په وخت کې دا دعا کوله اللهم بلغ عنا نبینا یا الله زمونږ د طرفنا خپل پیغمبر ته دا خبره ورسوه چې انا قد لقیناک چې مونږ تاسو یعنی تاسو سره ملاقات وکړه یعنی زمونږ د شهادت خبر ورته ورسوه فرضینا عنک او دا چې تاسو یعنی فرضینا عنک مونږ راضي ولتانا ورضیت عنا او تاسو مونږ راضي شئ. دوی داسې ورته ویلي. واتى رجل حراما خال انس من خلفه فطعنه برمح حتى قال دلته اوس حرام شهادت واقع ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې خپل ماما د شهادت واقع ده دلته اوس بیانوي چې واتا رجل حراما چې یو سړی راغی حضرت حرام رضی الله عنه مبارک ته من خلفه د شاده طرفنا فطعنه برمح او په نيزه باندې وی وهلو حتى انفذو تر دې چې اغه نيزه چې دی بل طرف نه دی ويستا. فقال حرام انه حضرت حرام ویلي فزت ورب الكعبه زما دی د کعبه پر رب قسم وی چې فزت يعني ز کامیاب شم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ان اخوانکم قد قتلوا چې تاسو ورونه شهیدان شو وانهم قالوا او اغیدا سوال کړو چې اللهم يعني ګور رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه دا سوال کړو چې اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه. یا الله زمونږ د طرف نه زمونږ پیغمبر ته دا خبر ورسوه چې مونږ يعني انا قد لقيناك مونږ تا سره ملاقات وکړو فرضينا عنك مونږ ستانه راضي ورضيت عنا او ته مونږ راضي شه. ګورئ په دې حدیث مبارک کې دا رالل جاء ناس الى النبي يعني رالل اغي ورته ویل چې یو څو کسانو لګه چې درس او تدریس لپاره او بیا ور سره خالی حرام يعني زما ماما هم کم نوم چې حرام او فعرضوا لهم يعني ګور دلته نه دا وی چې فعرضوا لهم يعني چې کم خلکو دا بوتله اغي دښمنان شو يعني اغي په لار کې يعني اویا کسان چې دغه صحابه کرامي شهیدان ک او دغه چې و ډیر بهترین ان صحابه ټول بهترین خو دي فقرا او اصحاب صفه صحابه دوی په لار کې څه شي ک شهیدان ک. نو ګورئ صحابه کرامو چې ډیر زیات سختیانی تیر کړی دي او پدې کې وګوره چې پدې کې دام رالل چې دي صحابه کرامو بس کول صحابه کرام چې و د قران حافظانو يعني علم به زده کولو خلکو ته به خودلو دعوت به کولو خدمت به کولو او بیا غنه باز چې د اهل دا کم صفه دا صحابه د دې خدمتو. وعنه قال غاب عمي انس بن النضر رضي الله عنه
انس رضی الله عنه نه روایت دی هغه فرمای چې زما تر انس ابن نضر رضی الله عنه مبارک بدر په غزا کې شریک شوی نه عن قتال بدر فقال یا رسول الله عرض یو کو اې د الله رسوله غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین په اول ځل جهاد کې نوم کم چې تاسو د مشرکین سره کړو لئن الله اشهدني قتال المشرکین لا يرين الله ما اصنع کدا ځل الله رب العزت ماته د مشرکین سره یعنی د جهاد توفیق را نصیب کو لا يرين الله ما اصنع بیا الله رب العزت ویني چې زب سکو فلما كان يوم احد انكشف المسلمون فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين کله چې د مسلمانانو د احد په غزا کې صفونه جوړ کړ انس بن نضر رضی الله عنه او فرمایل چې اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه یا الله زتا ته عذر پیش کوم دا هغه سنه چې دغه مسلمانان یې کوي وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين یعنی تا ته بیزاری پیش کوم دا هغه سنه چې دغه مشرکان یې کوي ثم تقدم او بیا وړاندې شو فاستقبله سعد بن معاذ فمخ ورته سعد بن معاذ رضی الله عنه مبارک راغو یا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر وی فرمایل ای سعد رضی الله عنه مبارکه د نظر رب می دی قسم وی چې د جنت یعنی انی اجد ریحها من دون احد چې د جنت خوشبو ماته د احد غر د طرف نه راځي یعنی ورب النظر یعنی نظر پر رب می دی قسم وی چې د جنت خوشبو ماته د احد غر د طرف نه راځي فقال سعد رضی الله عنه فرمایل فما استطعت یا رسول الله ما صنع سعد رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله ما هغه څه نکړل کم چې نظر رضی الله عنه مبارک وکړ قال انس رضی الله عنه فرمایل فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف او طعنة برمح او رميه بسهم چې جنگ په میدان کې چې مونږ وموندلو فوجدنا به هغه په بدن باندې صد پاسه اتیا وارد د تورو او د دې سره سره د نیزو گزارونه پیو او د غشو گزارونه هم پی موجود وو یعنی ضربة بالسيف د سشیو د توري گزارونه پیو هم د کرنګ او طعنة برمح د غشو او رميه بسهم یعنی د غشو گزارونه پیو او طعنة برمح د نیزو گزار یعنی دغه ټول پیو دومره ووجدناه قد قتل او مونږ په داسې حال کې وموندلو چې هغه مبارک چې دی هغه شهید کړی شوی و کفارو چې دی هغه شهید کړی و او ورسره ومثل به المشركون او مشرکینو چې دی هغه ته مسلم ورته کړی و یعنی غوږونه دا پوز هدایت نه پرې کړی نو فما عرفه احد الا اخته ببنانه یعنی مونږ نه هیڅ چا نه پیژندو یعنی دسې ارسه تینه پرې کړیو خو هغه خور د ګوتو په بندونو باندې یعنی بے بنانی په ګوتو په بندونو باندې هغه پیژندو چې دا هغه دی قال انس رضی الله عنه فرمایي چې كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه چې مونږ ګمان کولو چې دا آیات د پشان نور خلکو په باره کې نازل شوی دی چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر یعنی د مؤمنانو نه بعضې کسان داسې ومشته چې هغوی د هغه وعده کم چې الله رب العزت سره کړې وي پوره یې کړه او دغه حدیث مبارک چې دی مخکې تیر شوی نو انس ابن نضر رضی الله عنه بهادری او غیرت دلته دا ذکر دی ګورئ د جهاد د شهادت جذبه پدې کې بیان شو که یو کس یو نیک عمل اراده وکړي نو پدې کې پکار دا چې هغه په شک کې پرو نه ځي بس الله رب العزت موقع درکړي دا بس ورمنډه کا نو څومره لوړ مقام الله رب العزت دی صحابي تورکو وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري دلته سمره رضی الله عنه مبارک نه روایت دی هغه فرمای
چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې رأیت الليله رجلین اتیانی، ما ته پشپه کې دوه کسان راغلل، ځان سره یعنی بوتلم یو ونې ته اوخی جوړم، یعنی فصعدا بی الشجره فادخلانی دارا، نو په دې ونه کې یو کور یعنی هغه ما ته وښودلو چې هي احسن و افضل، چې هغه ډېر ښکلی و ډېر بهترین و، لم اره قط احسن منها، ما چېرته مخکې دا نه ولیدلې. یعنی فصعدا بی زی پورته وخیجلم ونې ته، بیا یې زه داخل کم یو کور ته چې هغه ډېر ښکلی و ډېر غوره و، ما هېڅ کله نه ولیدلې د هغې نه. قال نو هغې دواړو ویې چې اما هذه الدار فدار الشهداء، هغې دواړو ویې چې دا کور د شهیدانو کور دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما تېره شپه په خوب کې ولیدل چې دوه کسان ما ته راغه، بیا زه یو ونې ته پورته کړم، یو داسې کور ته یې ننایستم چې ډېر ښکلی او غوره و، او ما ته هغې نه ښکلی کور نه ولیدلې. هغه راته ویې چې دا د شهیدانو کور دی، دار الشهدا، یعنی هغه خاص او لوړ مقام چې الله رب العزت خپل شهیدانو دپاره مقرر کړی دی. د دې حدیث مقصد دا دی چې مسلمانان الله رب العزت په لاره کې قرباني او جهاد فضیلت وپیژني، نو د شهیدانو په جنت کې به خپل خصوصي لوړ مقامات رب العالمین به دوی ته ورکوي. وعن انس رضی الله عنه ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وقد قتل يوم بدر. انس رضی الله عنه نے روایت دی، هغه فرمای ام الربيع بنت البراء رضی الله عنه ام حارثه بنت سراقه رضی الله مور وا یو ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، یعنی اتت النبي صلی الله علیه وسلم فقالت یا رسول الله، فرمای اے د الله رسوله الا تحدثني عن حارثه، کتا سو ماته د حارثه حالت بیان کړي، وقد قتل يوم بدر، چې هغه په بدر کې شهید شوی، فإن كان في الجنة، کاغه په جنت کې ونو صبرت، زب بیا څه شی وکم صبر وکم، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، او کدین غیر په کم بل ځای کې ونو هغې دپاره به الله رب العزت نه څه شی یعنې وغواړم. فقال یا ام حارثة انها جنان في الجنة، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای حارثه مورې د جنت ډېرې درجې دي، او ستا زوی په جنت الفردوس کې دی، یعنی و ان ابنکی اصاب الفردوس الاعلی، یعنی ستا زوی چې دی په جنت الفردوس کې دی، کم چې اعلی درجې والا جنت دی. نو ګورئ حضرت انس رضی الله عنه نه روایت دی چې حارثه بن سراقه مور ام ربيعه بنت البراء رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوې چې اې د الله رسوله ما ته خپل زوی حارثه په باره کې ووایه چې هغه په بدر کې شهید شوی دی، که هغه په جنت کې وي نو زه به صبر وکړم، که داسې نه وي نو زه به ډېر اوښکې تویې کړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای حارثه مورې جنت یوازې یو باغ نه دی بلکې ډېرې درجې اوچتې دي او جنتونه لري، ستا زوی په فردوس اعلی مقام ترلاسه کړی دی. نو الله رب العزت په لاره کې شهیدانو ته ډېر لوی مقامات حاصلیږي. شهیدان د جنت اوچتې درجو مرتبو ته رسیږي. فردوس اعلی جنت تر ټولو لوړ مقام دی چې دلته ذکر شو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذکر کړ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها متفق عليه. دلتا جابر بن عبد الله رضي الله عنه روایت دی، هغه فرمایي چې زما والد صاحب عبد الله رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړی شو. جی ابي الى النبي صلی الله علیه وسلم قد مثل به، چې مشرکانو داغي مثله کړی و. فوضع بین یدی، کې خودلې شو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وړاندې. فذهبت اكشف عن وجهه، زور چې مخې پرده لري کما. فنهاني قومي، ز خلکو منکم. فقال النبي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما زالت الملائکه تظلها باجنحتها، فرښتو په د باندې خپل وزري چې دي هغه څه شی کړي دي هغه غوړولي دي، یعنی پرله پسې فرښتې ما زالت الملائکه، پرله پسې فرښتو
یعنی هغې د خپلو وزرو په سوریو کې چې دی هغه یې ساتلی دی. څومره لوی مقام دی د شهید متعلق. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. سهل بن حنيف رضي الله عنه نے روایت دی چې دا فرمایي بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل من هر څوک چې سأل الله تعالی الله رب العزت نه وغواړي الشهادة شهادت بصدق پر اختیار سره په صدق سره په اخلاص سره بلغه الله رب العزت به هغه رسي منازل الشهداء د شهیدانو درجو او مقامونو ته و اما مات على فراشه او که په خپل بستر باندې دغه کس چې دی دا مړ شي. نو ګورئ دا حدیث مبارک چې دی مخکې هم تیر شوی دی. د دې حدیث مطلب دا نه دی چې یو کس په بستر باندې یعنی مرګ حقیقي شهادت چې دی یعنی مطلب ګورئ په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیت او د اخلاص اهمیت بیان کړي. که یو مسلمان په رښتینې یعنی دغه آرزو تمنا لرل چې الله رب العزت په لاره کې شهید شي او دغه چې دی دا د زړه نه وي او دا بس دلته مړ شو نو د شهیدانو اجر او مقام ورکوي. که څه هم هغه جګړې ته نه یې تللی او هغه عملي شهادت هغه دته نه یې میلاو شوی په بستر کې وفات شي نو بیا مجر او ثواب میلاویږي. البته د دې حدیث مطلب دا نه دی چې بستر مرګ حقیقي شهید حکم لري بلکې مراد دا دی چې الله رب العزت ورته د شهیدانو اجر او ثواب نه چې دی هغې نه به ورته برخه ورکوي ځکه چې د دې هغه د زړه نه شهادت غوښتل نو بس عذر یا سو نو بس دا په دې بستره کې مړه شو. همدارنګې وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من طلب شهادة صادقا اعطيها ولو لم تصبه. انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې من هر څوک چې طلب وغواړي طلب وکړي شهادت صادقا پر رښتینه او په اخلاص سره نو هغه ته ورکړل شي ولو لم تصبه کسهم هغه ته ونرسیږي یعنی په ظاهري هغه ته اجر او ثواب ملاو شي. مکه خبره ده مخکې ما چې وکړه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه روایت دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. چې ما يجد نه محسوسوي نمومي الشهيد شهید من مس القتل د وجل کېدو د درد نه الا مگر کما يجد لکه څنګه چې محسوسوي احدكم یو لتاسنه یو کس یعنی بالکل نه محسوسي من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه یعنی چې یو کس یعنی میګه چې دی هغه اخري یعنی چیچلو دومره درد یعنی د میکی چیچلو تکلیف. ګورې دلته فرمایي چې شهید ته د قتل دومره درد او تکلیف نه محسوسیږي لکه څومره چې په تاسو کې یو کس ته د میګي چیچلو نه کم درد محسوسیږي. علماء د دې حدیث دوه مطلبونه بیان کړي. یو دا چې شهید ته د مرګ نه وروسته د الله رب العزت د طرف نه چې کم نعمتونه ملاویږي د دې په مقابله کې ورته دغه تکلیفونه چې دي داسې معلومیږي لکه یو میږي چې ور باندې چکو لګي. یو مطلب علماء دا بیان کړي. دویم مطلب دا دی چې شهید ته د شهادت په وخت کې کم خوند حاصلېږي کم لذت حاصلېږي په دې باندې هغه دومره زیات خوشاله وي چې مرګ سختي ورته داسې معلومیږي لکه چې میږي چې ور باندې چکو لګي. نو دغه علماء دغه بیان کړی دي.